انګلیسي لپاره تر ټولو اسانه لاره چې موږ ور باندې ډیر اسانه زده کوو دغه ژبه زر زده کی چون دغه وخت دغه یو مصروف وخت دی او انګلیسي موږ کولی شو په کور کې هم زده کړو بدون چې کورس ته لاړ شو موضوعي زده کړه ده یعنی مثلا ته غواړې چې انګلیسي ژبه شروع کړې استاد محترم د انګلیسي لپاره تر ټولو اسانه لاره چې موږ ور باندې ډیر اسانه زده کوو ډیره مننه زه یې لومړی خو ډیره مننه کوم چې تاسو دغه فرصت برابر کړ او راغللی مستقیما موضوع ته راځم اصلا انګلیسي ژبه نن سبا کې په یو داسې یو ژبه باندې بدله شوې ده چې اهمیت یې نهایتا زیات دی او ډیری خلک په دې نظر دي چې دغه ژبه یې زر زده کړي چون دغه وخت دغسې یو مصروف وخت دی او خلک نه غواړي چې ډیر په یو مرکز کې پاتې شي یو ځای ته لاړ شي نو د ما د تجربې له مخې چې تقریبا 2014 او 14 نه شاوخوا موږ په دغې مسلک کې کار کوو مختلف زده کوونکو سره پاتې شوي یو نو دغسې ډېره تجربه موږ ته شوې ده چې یاره د یوې ژبې هغه اصل څه شی دی او څنګه کیدلی شي یوه ژبه زده شي مهمه خبره دا ده چې یو شاګرد چې لومړی یوې ژبې ته مخه کوي لومړی باید پر خپله ژبه باندې هم یو څه حاکم وي موږ ډېری داسې شاګردان لرو چې اول خپله ژبه باندې پوره نه دي حاکم نو زه وایم که څوک انګلیسي ژبه زده کوي لومړی دې په دې خپله ژبه کې یو څه اندازه مطالعه وکړي مثلا پر بعضې قواعدو پر بعضو اصولو باندې دې داسې بلد کړي لومړی دویمه خبره د علاقې ده علاقه تر ټولو مهم اصل دی زموږ ډېری زده کوونکي دغسې دي چې فرضاً دوی غواړي چې یوه ژبه زده کړي یو کورس ته ځي ولې تر شا یو څوک وي چې دی د خپلې انګیزې په اساس نه ځي هغه کورس او هغه ځای ته نو که یو څوک مثلا پر خپله ژبه یو اندازه حاکمیت ولري او په ضمن کې دا یوه ښې انګیزې سره یو مرکز ته لاړ شي یا حد اقل که مرکز ته هم لاړ نه شي دی د ځان نه مثلا یوه هڅه شروع کړي په یوه ژبه کې مطالعه شروع کړي ځکه اوس امکانات ډېر دي اوس هغه پخوانی دور نه دی چې موږ د هر وخت یو فزیکي صنف ولري هغه دودیزو صنفونو ته دې لاړ شو ولې موږ کړلی شو چې حتی په کور کې د یو ډېرو ساده وسایل نه په استفادې د یو دوه کتابونو نه په استفادې فقط تمرین علاقه او په هغې برخه کې یعنې ډېر هغه مرټیفیکیشن چې موږ ورته وایو ریهرسل یا مشق او تمرین دا ډېر ضرور اصل دی چې زه په ډېری زده کوونکو کې دا اوس چې یو څه خبره پیکه ده د دې نه یو لامل هم دا دی چې خلک اول مثلا په خپله ژبه پوره نه دي حاکم دوم پوره علاقه انګیزه نشته ده فقط دومره کوي چې هغه د دود له مخې یو ځای ته ځي ولې هڅه نه کوي نو دغه دوه اصله که یو څوک ولري په اسانۍ زده کولی شي بیخي ډېر ښه استاد محترم ځینې ملګري په دې عقیده دي یا دوی په دې نظر دي موږ ډېر اورو چې انګلیسي موږ کولی شو په کور کې هم زده کړو بدون چې کورس ته لاړ شو که موږ انګلیسي په کور کې زده کوو څه ډول زده ډېر مهم سوال رښتیا هم لکه مخکې مې یو څه اشاره وکړله چې مثلا یو څوک که غواړي کور کې مثلا ژبه زده کړي ځکه اوس یو خو دا ده چې محدودیتونه شاید ډېر وي بل مصروفیات شاید اوسېږي نو زه فکر کوم په کور کې د ښې زده کړې لپاره که موږ یو میتود لرو په انګلیسي کې سبجکټیولی سټډینګ ورته وایي چې دا موضوعي زده کړه ده یعنې مثلا ته غواړې چې انګلیسي ژبه شروع کړې فرض که ته غواړې چې انګلیسي ژبه شروع کړې لومړی ته د اساساتو نه پیل وکړه په کور کې مثلا د انټرنیټ یا د یو دغسې کتابونه چې ډېر ساده کتابونه یي ولې ته باید په هغې پسې تحقیق باید شروع کړې مثلا د انګلیسي ژبې الفابا څو توري دي څو غږونه لري تلفظ یې څه ډول دی چې کله یو ځای کېږي کوم مفهوم یې پیدا کوي کوم وخت کې تلفظ کېږي کوم وخت کې نه تلفظ کېږي که چېرته د دغې اساساتو نه پیل وشي ورو ورو او په ضمن کې ته د انټرنیټ د چټ جي پي ټي د اے آی د بعضو نورو اپلیکیشنونو په استفادې ته هڅه شروع کړې او ورو ورو ته په تدریجي ډول سره کړلی شي چې یعنې کور کې هم د لغاتونو برخه کې تقویه شي هم د ګرامر برخه تقویه شي ولې دا کار هم چې غواړي کنسسټنسي غواړي موږ خلک اکثریت داسې دي چې مثلا یو دوه ورځې ښه په علاقې کښېني بیا 3 ورځې پاتې بیا یو 2 ورځې بیا شروع بیا نو که یو څوک په دې کې یو څه تداوم ولري یعنې کنسسټنسي ولري او روزانه په علاقې سره په خپل وخت داسې هم نه چې مثلا یو څوک د کله د شپې مطالعې ته ناست وي کله د ورځې بیا مزاحمتونه یې نه داسې باید ونه اوسېږي دی باید مشخصا یو وخت تعیین کړي یو مشخص تقسیم اوقات ولري موضوعي شکل مخکې لاړ شي فرض که 3 ورځې مسلسل ګرامر باندې کار کوم 3 ورځې مسلسل وکابلري باندې کار کوم 3 ورځې مسلسل خبر باندې کار کوم ډېر ساده جملې ضرور نه ته په غټو الفاظو خبرې وکړې ډېرو ساده مسایل نه که څوک شروع وکړي ځان سره تمرین کوي بیا یو موضوع سره مخامخ کېږي زه انټرنیټ ته یو استاد ته زنګ وایي بله کدی مسلسل شپږ میاشتې دغه کار وکړي او د خارجیانو مثلا موږ ډېر ښه پاډکاسټونه لرو په یوټیوب کې هغه منظم دی د بیسیک لیول نه تر سي2 لیوله پورې تعقیب کړي هره ورځ داسې نه چې مثلا 2 ورځې تعقیب بیا پاتې منظم تعقیب شي
100% زه په دې متيقن یم چې په شپږو میاشتو کې یو څوک په کور کې هم دا ژبه زده کولی شي. ولې مهمه خبره دا ده چې دی دوام ورکړي، پاډکاسټ یې وګوري، د تلفظ بعضې بیسیک شیان په خپله ژبه کې وګوري، تشبیه وکړي، کله چې کور کې دا ژبه زده کوي شپږو میاشتو کې دا کولی شي. خو ژمنتیا، علاقه، انګیزه، د وخت پابندي، دا هغه اصل دی چې باید مد نظر ونیول شي. د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره دوام څومره مهم؟ مثلا ځینې ملګري یا ځینې شاګردان راځي فقط د ژمي په وخت یا د ژمي په سم انګلیسي وایي بیرته بیا پرېږدي. دوام څومره، تسلسل څومره مهم؟ ډېره ښه پوښتنه او ډېره مهمه دا مسله. زه داسې یو شاګرد ته ښودلی شم چې زه څومره فکر کوم یاره دا 15 کاله 6 کاله چې دا زه په دې مسلک کې مثلا څومره تدریس کوم، زه ورسره مخامخ کېږم، مثلا یو 2 کتابه تعقیبوي، ځي ورکي، بیا راځي، بیا شروع کوي. په خوست کې یوازینی مشکل چې موږ تاسو سره موجود دی هغه دا دی چې مثلا یو دوران شاګردانو شروع کړی دی. مثلا ته دغه ځای نه فارغېږي، بل ځای ته ځې، بیا ځې، بل ځای ته ځې. په داسې حال کې چې دی مثلا یو میاشت یو ځای کې پاتې کېږي، بیا یو نوی مرکز جوړېږي، بیا هماغه ځای کې دی شروع کوي. دی چې تر هغې چې مثلا د ژبې په هغه اساساتو باندې په دقیق ډول سره پوهېږي، دی فقط په دې هڅه کوي چې ته صبر پلانی ښه استاد دی، دا ښه نه دی، هغه سره مې زده کېږي، د سره مې نه زده کېږي. زه فکر کوم ژبه باید په اشخاصو او افرادو پسې باید ونه تړل شي، ژبه باید په ځان پسې وتړل شي چې نه مراکزو په خبره کې هم، نه ځای، نه سیستم، هېڅ هم نه، یوازې زه مهم یم. زه علاقه مې د چیز سره ده، آیا دا ژبه یو اړتیا ده که نه؟ تر څو چې ته د یو شي اړتیا احساس نه کړې، تر هغې په تا کې دا وړتیا هم نه پیدا کېږي. نو مهمه خبره دا ده چې ته اول د ژبې اړتیا احساس کړې، د اړتیا له مخې ته بیا ډېر دوام وکړې، په هغه مسلک کې پاتې شي، کور کې وکړې، مشورې وکړې، استادانو سره کښېنې. په دې طریقې سره یو څوک کولی شي چې ژبه سمه زده کړي. ولې اوسنی کوم هغه چې مونږ وینو، کوم چاپریال چې فعلا موجود دی، دا ډېر یو ګډوډ چاپریال دی، او زه فکر نه کوم چې شاګردان د په دغسې روحیې سره ژبه زده کړي. نو دغه وړاندې چې کومې خبرو ته اشاره وکړله، دا مسایل که تطبیق شي 100% دوی ژبه زده کولی شي. دوام تر ټولو مهم اصل دی. استاد محترم، یوه عمومي پوښتنه د ژبې اړوند موږ وغږېدو. د ډېرو ځوانانو نه د ژوند مسیر ورک کېږي، نه پوهېږي له کوم ځایه پیل کړي. یوازې انګلیسي نه، په موږ کې د ټول د ژوند، ځکه تاسې د ټولنپوهنې ارواپوهنې په برخه کې مطالعه لرئ او د برخه کې چاپي اثر هم لرئ. نه پوهېږي ژوند له کوم ځای نه راپیل کړي او چېرته یې بوځي، یا که یو ځای نه یې پیلوي تر یو ځای پورې رسوي، بیا پاتې کېږي. مشخصا د یو ځوان لپاره چې کامیاب شي څه کول پکار دي؟ نه یوازې په انګلیسي کې بلکې د ژوند په ټولو چارو. دقیقاً ډېره مهم سوال، او ډېر اوسنۍ وختونو کې دا ډېر یو داسې مسله ګرځېدلې ده چې هر څوک په دې نظر دی چې یو قسم ځان ورته ورک ښکاري، فکر کوي چې زه ډېر بې هدفه یم، هیڅ هدف نه لرم، او زه حتی ځان ته یو ډول په ارزښت نه وي قایل. فکر کوي چې زه هیڅ وړتیا هم نه لرم او هیڅوک ماته ځان نه ګیله حسابوي. دقیقاً دغسې یو ډول د ټولنې نه ځان لرې احساس کوي. نو زه څومره فکر کوم، یو خو مهمه خبره دا ده چې انسان باید اول سر کې په دې پوه شي چې زه څومره عمر لرم. مثلا ما څومره عمر کړی دی چې یاره زه 14 کلن یم، فرض کړه 17 یم، 18 یم، آیا د مکتب په دوره کې یم، آیا د پوهنتون په دوره کې یم، زه څوک یم، څه وړتیاوې لرم. که د ځان نه دی دا پوښتنه وکړي، هر انسان، که هر شاګرد اوسېږي، که هر څوک اوسېږي، خو فقط دا پوښتنه له ځان څخه وکړي چې زه څوک یم، څه وړتیا په ما کې شته ده. مثلا کوم طرف ته مې میلان ډېر دی، آیا ټکنالوژي طرف ته میلان ډېر دی، سیاست طرف ته میلان ډېر دی، کوم بل داسې اړخ چې دی ورکې ډېره علاقه لري، که دی پر همغه څه باندې چې دی فکر کوي، هغه موږ ته یو خو 5 حسونه دي. دا شپږم حس چې څه ورته وایي، دا شپږم حس د موږ هغه فکر دی چې موږ ته د خپل فکر له مخې اصلاح په اصطلاح زړه به ورته وښیو. ته چې زړه څه یایي هغه طرف ته باید شروع وکړي. دا ډېر مشورې، ډېر کتابونه، دا شیان هم سره یو قسم لار ورکی کوي. نو ښه خبره ده چې خپله وړتیا وپېژندلی شي، بیا همغه طرف ته حرکت شروع شي، په هغه باندې په علاقې کور شروع شي. ولې چې ته پوهېږي چې یاره زه که ما ته پلار ووایي چې ته باید ډاکټر شي، خو زه د ډاکټرۍ طرف ته میلان نشته دی، نو زه فکر کوم دا شاګرد که پلار یې ډېر هم هڅه وکړي، دا کس په آینده کې هېڅ هدف هم ونه لري، دی به بیا هم دغه لار پرېږدي. نو د خپلې وړتیا پېژندل او بیا پر همغه مسیر باندې مستقیم، که تا ته هر نوع خنډ رامخکې کېږي، ته باید په کیسه کې ونه اوسېږي. باید د یو اوبو په څېر باندې تا ته به ډېر خاورې، خځلې، نور شیان تیږې رامخکې کېږي، ته باید لار خپله ځان ته جوړه کړې اوسې. او په نن سبا عصر کې ډېره مشکله ده تا ته د یو څوک
سالمه مشوره درکړي. ځکه دا حالت هغسې نه دی چې لکه پخوا چې اوس هر څوک په دې نظر دی چې بس که ته یو ډول قدم اخلي یو پرمختګ کې یو جرأت کې شاید د خپل جرأت نه دومره وګرځي. نو زه فکر کوم مشوره په دې اوسني عصر کې تر ډیره شاید ښه اغېزه ونه لري. د خپلې وړتیا پېژندل په همغه مسیر باندې کلک استقامت کول او دوام ورکول د دې لامل کېږي چې ته په ډیرو نږدې کلونو کې یو مسیر پیدا کړي او بالاخره خپل چې کوم څه د په فکر کې مثلا دی هغې ته ورسېږي. نو یو لامل دا کېدلی شي چې موږ ته د اکثره لارورکي یو فکر کوو چې یاره څه وکړم اصلا څه مناسب دي خپله وړتیاوې مو نه دي پېژندلې. دا تر ټولو مهم لامل دی. ډېره مننه درمن استاد. ډېره مننه چې راغلی موږ سره څه خبرې وکړو. تشکر.